زمونږ شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل وی زمونږ په کلي کې یو کس د حج نه راغی او چې د حج نه وی راغی وی زه وله لاړم مبارکیله وی د الله د کور نه راغلی په دغه نیت وله لاړم وی چې لاړم ورسره کېناستم وی ما ته ډېر په دغه انداز سره وی چې شیخ صاحب تاسو مولیان چې لاړ شئ هلته کې تاسو به چېرته حجر اسود د خوالم نه یې ورغلی او زه نه دی زه ما هغه حجر اسود دومره ښکل که او دومره داسې که چې سم مې ورپسې وی ځان ومږه او ما خو دلته وی ستاسو نه اورېدلي چې هغه د جنت کاڼی دی وی ما سم مې ډېر ښکل که وي داسې به چېرته په دې غونډ پاکستان کې چا نی ښکل کړی شیخ صاحب فرمایل وی زه حیران شوم ما ورته وی چې دا څنګه دا موقع خو دی څنګه په لاس درکړه هلته خو ډېر زیات رشي دا موقع چاته په لاس ورځي نه نو ته خو مشر سړی او بوډای نو هغه ځای کې خو په هغه جګه کې سړی ور رسېدی نه شي نو وی ما ته وی چې شیخ صاحب مونږ خو موقعو ته ګورو که نه وی ما چې څنګه موقع ته ګورې بس مونږ پکې موقع صحیح کړې وه وی ما چې دې سړي چل څه کړی ځان مې ته پویو وی شیخ صاحب داسې کار و چې ټول خلک وی ما موقع ته کتل چې ټول خلک مزدلفې او عرفات ته لاړل که نه بس دا کومه خانه کعبه چې وه د الله کور دا مکمل خالی شو وی دا مکمل خالی شو او بس وی ما دکه موقع لیدلې او ما وی چې ولې دا شړې چې دي دا مزدلفه او عرفات ولې دا په پاکستان کې لږي دي څه وی ما ورته وی چې مړه دغلته کې تلل ضروري نه دي بس وی دلته پاتې شوم او دا جنتي کاڼی چې کوم دی وی دا مې ښکل کو سم ځان مې مپسې ومږه وی دلته کې بیا په خانه کعبه کې او د الله په کور کې سم نو وی ما ورته وی چې د الله بنده دا حجر اسود ښکلول چې دي نو دا خو مستحب دي او الته تا د حج څومره ارکان دي هغه اصل ارکان چې کوم دي هغه تا پرېښودله او ما ورته وی چې خفه کېږه ما صرف پیسې دې ولګولې او چکر دې ووخستا د حج د سره شوی نه دی